یونس علیه السلام یو د هغه پیغمبرانو نه دی د کوم تذکره چې په قران کې شوی ده دا پیغمبر دی چې د مهي بخېټه کې د خپل ژوند سیاست یې کړی ده لیکن یونس علیه السلام د مهي بخېټه کې ژوند څنګه پاتې شوی وو آیا دا سي ممکن ده چې انسان د مهي بخېټه کې ژوند پاتې شي ناشنا خبره ده چې نن سبا بعضی ساينسدانانو به خبره ریسرچ کړی دی او دای ثابت کړی ده چې بالکل دا سي ممکن ده کوم انسان چې په وګو کې سانه شي غستلې د مهي بخېټه کې ژوند څنګه پاتې کېدی شي ملګرو دا موضوع به مونږ نن تاسو ته بیان کو او د دې سره تاسو ته داسې کسانو واقع هم وړاندې کو چې هغه د حالاتو نه تیر شوی دي نو ملګرو دا ویډیو تاسو لپاره ډېری فائدې واله ده نو راځي او زموږ سره اخیره پورې شریک اوسئ ملګرو مخکې ردی نه چې موږ دا واقعیا ساينسي تور حل کو دا لازمه ده چې تاسو ته د یونس علی السلام دا واقعیا په مختصر انداز کې بیان کړئ شي نو یونس علی السلام د ابراهیم علی السلام په اولادو کې دی یعنی د یعقوب علی السلام په نوسو کې راځي یونس علیه السلام د پلار نوم متا بن شتا و د بعض علماء په نسبت متا د دوی د مور نوم لکه ابن کثیر رحم الله دا خبره کړې ده الله سبحانه و تعالی یونس علیه السلام له پیغمبري ورکړه او د نینما ول علاقه خلکو ته پیغمبر ولېګو نینما په عراق کې موجود د موصل په نوم باندې یو مشهور کلی دی دا د دریای دجله په غاړه آباد دی ترکیه او شام ته نږدې دی د بعض خلکو په نسبت د هغه علاقه ده کوم چې د نوح علیه السلام قوم آبادو په غوی باندې عذاب راغلی و د دې علاقې خلک بت پرستو او شرک به کوي یونس علیه السلام د خلکو ته صحیح عقیده او توحید طرف ته دعوت ورکو لیکن د دې علاقې خلکو صراحتا انکار وکړو په یونس علیه السلام باندې ظلم وکړو کله چې یونس علیه السلام د خلکو د ایمان دراوړلو نه امید شو نو دوی ته وی چې په تاسو باندې به عذاب راځي د خلکو چې کله د ادم کې واوریده نو ویریدل دوی خپل منځ کې راجمع شو د دوی په خبره یقین و چې یونس علیه السلام چرته هم دروغ نه دی ویلي او کله د خبر رښتیا شو نو موږ به واقعي هلاک شو د قوم دا فیصله وکړه چې موږ به انتظار کوو که یونس علیه السلام د شپه زوم په کلی کې تیر کړه نو عذاب به نه راځي او کدی د کلی نه وته نو بیا به واقعي عذاب راځي کله چې شپه را نږدې شو یونس علیه السلام د کلی نه وته نو د خلکو یقین راغی د دې سره دوی ته د عذاب نخې مخکاره شوي لکه توري ورېځې په دوی باندې راغلي د دې هر څه نه بعد د خلک د خپل زناورو ماشومان او بډاګانو سره بهر تر وتل دوی د ځلونو توبه وسته نو الله سبحانه و تعالی د دوی د توبه قبول کړه او عذاب د دوی نه واپس کو بعض علما وايي یونس علیه السلام د لری ندی علاقه ته قتل او د عذاب انتظار وکاو کله چې د دوی نه عذاب واپس شو یونس علیه السلام ډیر غمجن شو او دا سوچ ور سره پیدا شو چې د خلک بوس ماده دروغجن وایي حالانکه یونس علیه السلام ته پته نه و چې د کلی خلکو ایمان راوړی دی یونس علیه السلام د دریاب غاړې لورغه او هلته به کشته کې سور شو کله چې کشته د سمندر د غاړې نه لري راوخته نو په دې کې طوفان شروع شو بل کشته باندې وزنوم سیوا شو او ورو په ډوبېدو شو کشته کې ناس خلک راولګي د خپل سامانونه سمندر ته غزار کړل دې لپاره چې دا وزن کم کړی شي لیکن د دې سره د کشته په بوج کې سکمې رانغه او د خلکو د خپل مرګ یقیني ښکارا شو کله چې د کشته د سمندر منځ ته راورسېده نو په ځای ودرېده دغه زماني په خلکو کې دا خبر مشهور و چې کله کشته په ځای ودرېږي نو د دې مطلب دی چې په دې کشته کې یو داسې سړی سور دی چې هغه خپل مالک د اجازه نه بغیر راغلی دی لہذا یونس علیه السلام د خلکو ته دا وی چې زه کس یم کوم چې خپل مالک د اجازه نه بغیر راغلی دی لیکن د خلکو ته یونس علیه السلام یو خسرت ول انسان ښکارا کېدو دی وجنه هغه د کشته نه د گزیدو اجازه نه ورکو دی خلکو دا مشوره وکړه چې خسنې به ولو او چې د چا نوم راوخته نو هغه د کشته نه دریاب ته کوزيږي دوی سو زله خسنې وشتو په هر ځل کې د یونس علیه السلام نوم راوخته دینه بعد یونس علیه السلام سمندر ته ټوب کو په دغه وخت کې یو مهید تیر کو په یونس علیه السلام باندې لوی امتحان راغی او وجدا وا چې د الله د اجازه نه بغیر خپل قوم پرې خو دیو یونس علیه السلام د مهي بخېټه کې قید شو او بهر ته د وتلو هیڅ صورت نه ښکارا کېدو کله چې یونس علیه السلام ته پته ولګي دا چې ژوندې یم نو دغه ځای کې د الله بندگی وکړله د خپل نجات لپاره د الله نه دعا وغوښتله د یونس علیه السلام دا دعا الله ته ډیره خوښه شوه دیو جن الله سبحانه و تعالی دا دعا په قران کې مرا نقل کړې ده چې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين د دې دعا نه بعد الله سبحانه و تعالی یونس علیه السلام له نجات ورکو او مهي د دریاب غاړې ته پرې خودو یونس علیه السلام چې کله د مهي د خېټې نه بهر ته راغی نو بدن یې ډیر کمزور شوی و بالکل داسې و لکه نوی ماشوم چې پیدا شي الله سبحانه و تعالی د غزې کې د کدو بوټي راوخېجو د دې کې یونس علیه السلام آرام وکړو اسو ورځې تیرې کړې کله چې د طاقت بحال شو او تندرستي وته واپس شو نو دې دوباره خپل قوم ته راغی د دې کې د فائدې لپاره د خبريات ساتي چې د کدو ډېری فائدې دي حدیث کې راځي چې د الله رسول په کدو ډېر خوخو د کې کمال دار چې دا بوټي ډېر زر راخیږي د دې پانی هم غټي دی وجنه د دې سور ډېر فراخ وي په دې کې بل کمال دار چې د دې خواله مچان یا نور داسې مضر حشرات ناراضي وس راځو خپل مقصود ته نن سبا کې چې د سوق د دعوه وکي چې زنه مهي خېټې ته تللی وم او دوباره واپس راغلم نو خلک به ته لیونه وایي لیکن ملګرو داسې ډېر واقعیت شته دي چې انسان مهي تیر کړی دی بیا سور زیبات دی خصي سلامت واپس شوی هم دی
جانسن یو ډاکټر دی، هغه په دې موضوع باندې ډېر ریسرچ کړی و او بیا د دې موضوع په تحقیق کې یو رپورټ هم شایع کړی و. په دې رپورټ کې دا ویلي و چې په سمندر کې د ویل په نوم باندې ډېر غټ میان اوسېږي. د دې میان په جسم کې دنده ښه کافي اکسیجن موجود وي، کوم چې د انسان د ژوند لپاره بنیادي څیز دی. د دې میان په جسم کې موجود ټمپریچر تقریبا 201 ډیګري باندې وي او دا د انسان لپاره د طبي ټمپریچر دی. د دې سره جانسن دا خبره هم کړې ده چې دا میان د ډېر زماني نه په سمندر کې موجود دي. ملګرو سره زه تاسو ته یو کس واقع بیانو چې په خپل د دې تجربې نه تیر شوی دی. ډاکټر امروز جان کوم چې د امریکا اوسیدونکی دی، د یونس علیه السلام باره کې یو مقاله لیکلې ده. په دې کې هغه د دلیل په تور باندې د یوې واقعې تذکره کړې ده. د وچ په 1890 کې د فوګلند سره خواته سکسانو سمندر کې د میانو ښکار کوو. په دې دوران کې د دوی یو ملګری سمندر ته غوځار شو او فورا یو مهي تیر کو. وروسته ډېر کوشش نه 2 ورځې بعد دا مهي ونیولی شو. کله چې دا مهي وڅیرلی شو نو دوی ته پکې د خپل ملګری ښه روغ او صحیح سلامت میلاو شو. خو دومره وه چې د دې کس دا بدن د ډېر ګرمښت وجې نه سپین شوی و. د دې سړي علاج وکړی شو او په 2 هفتو کې د خپل خاصیت دوباره واپس شو. ملګرو دا ریپورټ او واقعیت اوس هم شته دی او تاسو په ګوګل کې سرچ کولی شئ. ملګرو د دې نه علاوه نور هم داسې ډېر واقعیت شته دی چې هغه موږ ته د یونس علیه السلام دا واقعه رایادوي او د دې سره دا واقعیت موږ ته دا پیغام پرېږدي چې قرآن یو رښتونی کتاب دی او د دې هره خبره رښتونې ده.